السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو الله جل جلاله دې وکړي چې ټول روغ رمټ خوشحاله یاست. محترمینو، نن په ایډا بډیشن 6 کې دا درس ته وایم چې موږ یو نعت یا تلاوت یا بیان ریکارډ کړو. دې ته موږ ښایست څنګه ورکړو، یعنی ازانګې څنګه ورکړو، ریور څنګه ولګو، ډیلای څنګه ولګو، کمپریسر څنګه ولګو، کوم شیان ورکول کیږي. که څه هم موږ په ایډا بډیشن 3 کې دا درس جوړ کړی دی. که چا نه وي کتلی د ایډا بډیشن 3 درس، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک پروت دی، هغه هم کتلی شي. محترمینو، که زموږ د یوټیوب چینل چا نه وي تر اوسه پورې سبسکرایب کړي، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي او په څنګ کې د بیل رنګولي علامت ووهئ او ویډیو در سره لایک کړئ چې زموږ هر ویډیو موږ اپلوډ کوو در تاسو پورې په ډیره چټکي او ژر در ورسیږي. ورځو د درس ته شروع کولو په لور باندې. په ایډا بډیشن کې لږ ریکارډ کوو اوس. اوکې، ریکارډ د دې دپاره کوو چې کوم شیان موږ ورکوو هغه موږ پر دې باندې عملي کړو. ریکارډ سټاپ کوم. اوس په افیکټس کې مکمل هغه شیان پراته دي چې موږ یې نعت یا بیان یا تلاوت ته ورکوو. افیکټس ته ورځم. دلته چې رالمه ریورب، پر ریورب باندې چې رالمه دلته دا ټول ریوران دي. کم ریورب چې موږ ورکوو هغه ریورب اوس موږ فی الحال دا ورکوو. دا نور ریوران چې دي دا چې هر چا په خپل ترتیب باندې برابر کوي، په استعمال باندې برابریږي، خو استعمال غواړي. دا مې ووایي. په دې کې دا ریور اوس برابروو. دا ریور په خپل جوړ کې داسې پروت دی. دا به راوو پر 4 به یې ودروو. دا به راوو پر 4 به یې ودروو. دا به لږ رامخته کړو. دا به لږ رامخته کړو. صحیح شو. دا به راو دلته به بیا ودروو. دا به رامخته کړو 300 باندې به یې ودروو. دغه سیټینګ چې دی د دې ریور زما په نظر باندې خو فی الحال دا خوندور دی. که بیا یو چا استعمال پر وکړي هغه بیا خپل سیټینګ هم کې جوړولی شي، ولی هم په ترتیب باندې برابرولی شي. دا به زه دلته دا را خلاص کړم. دلته به یو ولیکم. اوکې، دا سیټینګ اوس په دې کې سیو شو. اوس اپلی دا پر ولګېدی. اوس په دې پسې ډیلای ورکوو. بیا افیکټس ته ورځم. دلته رالمه ډیلای ته. پر ډیلای باندې رالم. دا لاندې والا ډیلای وهو. دا مې ووله. دا ډیلای پر دا حال ولاړه ده. په دې کې دا چې دی دا ازانګه زیاتوي، یعنی داسې زیاتوي چې څوکه کوي، چابکه کوي، هغه په دې باندې کېږي. په دا یوه دا یوه دا، یعنی دلته دا ډیلای ټیم، ډیلای ټیم دا ورته لیکلی دی. په دې باندې ډیلای زیاتوي، یعنی اوږدوي یې، چابکه یې. په دې باندې بیا ډیلای زیاتوي، ډیلای لږ ورکوي، ډېره ورکوي. هغه خو ډیلای اوږدول و کمول، چابکول. یو چابکه ازانګه ده، یو اوږده ازانګه ده چې لکه دا ناتو ته چې ورکول کېږي. کومه یوه ورکوي هغه په هغه لوړه بټن باندې وه. په دې باندې په دې باندې دا ډیلای ټیم چې ورته لیکلی دی دا ازانګه اوږدوي. او دا چې بیا ده دا بیا ازانګه زیاتوي و کموي، ډېره ورکوي، لږ ورکوي، څونه ورکوي. دا بیا د دې ترتیب دی. او دا بیا یوه دا یوه دا بیا د ازانګې اواز لوړوي و کښته کوي. ازانګه در نعت سره یو رقم راولي، د اواز سره کې لاندې کوي. دا بیا په دا دوه بټونو، یوه دا یوه دا، په دې دوه باندې بیا دا برابرېږي. اوس موږ دا پر دا ځای باندې درو 5، دا هم پر 5 درو. دا به هم راکم کوي څه، دا به هم راکم. دا نو بیا چې استعمال پر وسي، هر څوک چې استعمال وکړي په هغه استعمال باندې بیا دی په پوهېږي چې پر څنګه ترتیب باندې سوه. اوس دا به هم راکم، ځکه چې بیا در اواز ازانګه لوړ یې هغه هم بد خوند کوي. دا هم راکمو پر دا ترتیب باندې چې ورکول سي. نور نو بیا چې ګوته کې وویل سي استعمال په وکړي خپل اندازه هم یو څوک برابرولی سي. خو ما فی الحال دا ستاسو د ټریلینګ دپاره، یعنې ستاسو د زده کړې دپاره دا ترتیب برابر کړئ. دا به راخلاص کم، بیا به دلته یو ولیکم. دا سیټینګ دلته سیو شو. افلیک دا هم پر ولګېدی. اوس بیا ورځمه افیکټس ته.
دا مې راخلاص کړي. په دې کې پر دې ځای باندې چې رالم دا کمپریسر دا به راخلاص کړي. په دې کې ترتیب چې دی هغه داسې جوړ دی لکه دا اوس دا ترتیب جوړ دی. یعنې دې ته سم چې وکتل چې دا پر 10,000 دا پر 2,000 دا پر 88.8 باندې دا پر 4.0 دا پر 9.2 4.0 پر دې باندې ولاړ. په دې ترتیب باندې دا جوړ دی. بس دا ما پلی کوم. افیکټس ته چې ورغلې دلته رالې دا پر دې باندې دا ماسټرینګ دا وهم دا چې هر رقم ولو دا رقم به جوړه. ګوره دلته دا 3 بټنې دي دا که دا رقم ولو دا به خلاص کې دا بیا برابرولی شي په خپله. په دې باندې اواز لږ راډکېږي. بس بیا چلته استعمال په وکې په خپله درته معلومیږي. دا بیا پر دا ترتیب باندې صحیح دی. اپلی دا بیا پر ولګاوئ. اوس چې دا پر ولګېدی د دې ترتیب ټوله برابر شو. نعت چې پروت وي بیا دا شیان پر ولګېږي دا نعت برابر راځي. د ریکارډ د صفاوالي وجه ځکه زما سره نه مایک ورته تړلی دی او نه ساوند کارډ ورته تړلی دی. چې کوم ریکارډ شوی دی هغه د کمپیوټر د خپله مایکه څخه شوی دی. بس دغه د نعت د جوړولو طریقه یا د بیان یا تلاوت په دا ترتیب باندې بیا چې تاسو استعمال پر وکړئ چې کوم ترتیب ما درته ښوولی دی چې استعمال په وکړئ په استعمال باندې په خپله تاسو ته هم معلومیږي چې صرف ستاسو سر په خلاص. او که ریکارډ دلته برابر وي ریکارډ صفا وي بیا چې دا شیان ورکول چې ډېر خوندور به وي. زما ریکارډ چې خراب دی ځکه زما سره نه مایک ورته تړلی دی نه ساوند کارډ د کمپیوټر د خپله مایکه څخه دا ریکارډ شوی دی. نو په دې کې بیا کټایانې چې دي کټایانو طریقه مې هم درته ښوولې وله. محترمینو په بل درس کې به بیا انشاءالله پر دې باندې یو څه نور وضاحت درته وکړمه. بیا به پلګینان کم لاسي ایکو وي یا ریوران یا ټونر دا شیان چې ورلګېږي هغه به بیا هم درته ووایم. محترمینو که چیرې زموږ د یوټیوب چینل چا نه وي سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي او په څنګ کې د بیل رنګولي علامت ووایي. ویډیو در سره لایک کړي. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.